څوک چې خودکشي وکړي نو په هغې باندې جنازه کول څنګه دي؟ راځئ چې دا بیان واورو. د یو ورور سوال کړی دی چې څوک چې خودکشي وکړي یعنې ځان ته پانسي واچوي یا ځان په څه طریقه مړ کړي نو په ده باندې جنازه کول جایز دی او که نه او د ده دپاره دعاګانې غوښته دا جایز دی او که نه؟ الجواب اور خو دا خبره یې ساتي چې خودکشي او ځان وجل دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې د غر نه ځان راغوزار کو فقتل نفسه او ځان یې مړ کو فهو فی نار جهنم دی به د قیامت پر ورځ په جهنم کې او دقه شان به دنګ زی ته ورخیږي او ځان به رااچوي دنګ زی ته ورخیږي او ځان به رااچوي دا د سزا د همیشه دپاره. ومن تحسى سما او چا چې زهر وخوړو او ځان یې مړ کو فسمه فی یده نو د ده هغه زهر چې کوم دی هغه به د ده سره په لاس کي او دی به په جهنم کې په مخه به دقه زهر سکي په مخه به دقه زهر سکي. ومن قتل نفسه بحدیده او چا چې ځان په اوسپنه باندې مړ کو خېټه کې اوسپنه ومنډل او ځان یې مړ کو دی به جهنم کې هم دقه شیاني ځان کې اوسپنه منډي په مخه همیشه دپاره لویه ګناه ده. او الحمدلله چې کوم سړی د الله په دین باندې پوهی او تقدیر په مسله باندې پوهی نو الله یې د دې خبرو نه ساتي. دا د بېدینو خلکو طریقه ده او د غیر مسلمو په زرګاو خلک دا به ته په خبرونو کې اورې په ټیویانو کې به یې وینې په انټرنیټ به وینې چې د انګریزانو په ملکونو کې دا خودکشیانې دوی روانې دي. ځان یې وویشتو په تماچې یې وویشتو ګولۍ یې وخوړې د زهرو ځان یې پانسي کو د دنګ ځینه ودانګل حالانکې څومره پراخه دنیا ده د هغوی سره ځکه چې دا دنیا د هغوی جنت دی او هر څه ورسره یې سره د دې هغوی دا چل کوي. زموږ یو غریب مسلمان وي او سمې ډېرې مسلې به پوهېږي خو دې خبرو نه الله ساتي. ولې ځکه چې د هغه سره څه ده عقیده ده د هغه سره ایمان دی نو په دې ایمان کې لوی خیر پروت دی. الله دې په موږ د مرګه پورې قایم لري. بیا یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دی د جابر بن سموره رضی الله عنه چې یو سړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ځان په غشي باندې وجلی و چې کله راوړی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې جنازه ونه کړه وایي زه پرې نه کوم. اوس که څوک دا وایي چې دې حدیث ته وګوره پیغمبر به جنازه نه ده کړې نو جمهور العلما او اکثر علما هغو ټول دا وایي چې جنازه کېږي. خو نو د دې حدیث به څه جواب کوي؟ د حدیث جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دا جنازه د دې دپاره ونه کړه چې څوک دا ګناه بیا ونه کړي. ولې که جنازه په ده باندې بلکل منع وی نو صحابه کرامو به هم بیا نه کولی. خیال هم دی که نه خو صحابه کرامو خو وکړه. نو اوس موږ دا وایو چې کوم سړی خودکشي وکړي ځان مړ کړي مشهور مخوریز سړی په امت کې چې هغه له نه ده پکار چې جنازه پرې وکړي. لکه اوس په علاقه کې یو مشهور عالم دی او یو سړي ځان مړ کو او دا مشهور عالم وایي زه به جنازه نه کوم فایده به سره وشي. خلک به بیا د دې ګناه نه ځان لرې ساتي چې وګوره نیکان خلک راباندې جنازه نه کوي یا باچا ووایي یا د یو علاقې حاکم او امیر ووایي چې زه به جنازه نه کوم. خو معنی خو دا نه ده چې انتحار او خودکشي د کفر دی نه کفر خو نه دی ګناه کبیره ده. د ده دپاره د بخاني دعا هم غوښتی شي او په ده باندې به د جنازې لمونځ هم کېږي. والله اعلم. ښه دا و د شیخ صاحب ضروري بیان او اهم بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.